بسم الله الرحمن الرحیم. درنو دوستانو، سلام او احترام مې ومنئ. خدای دې وکړي ټول به جوړ شي، حتما خوشحاله یاستئ. نو اول خو په دې د خبرو تر پیل وړاندې تاسو ټولو زما بچی ته د دعا هیله کوم. پرون زما یو بچی ناروغه ده، هغه روغتون ته ولاړه ایمرجنسي، او هلته بستر شو. هغه د بستر په دوران کې زه هلته په روغتون کې وم. د یو بل بچي له سکوله مې زنګ راغی، وایي د زوی دې په فوټبال کې لاس مات کړی دی. نو بیا مې هغه ته ور منډه کړه، نو هغه مې بل شفاخانې ته ورساوه، لاس یې ورته ګچ کړ. نو اول خو مې هیله کوله چې زما بچی ته دعا راسره وکړي. مسلمانانو دعا قبلیږي. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، د خدای پاک وعده ده. په هر صورت ما باید دا پیغام پرون خپور کړی، پرون ثبت کړی وای، خو هغه پرون مې ټوله ورځ په روغتونونو کې تېره شوه. او د پیغام د خپرولو هدف مې دا دی چې دغه وروستی نه پوهېږم تاسو څه نوم ورکوئ، په ټویټر کې چې کوم حالت روان دی، د دې په اړه باندې فقط دغه د دوستانو د مثبت انرژي روح په یو بل طرف باندې واړوه. اوس ډېره دا کمپاین زما د شخصیت په محور باندې روان دی. اکثره دوستان ملاتړ کوي او اکثره دوستان، ډېر دوستان دې مخالفت هم کوي. نو ښه به دا وایي چې اول خو زما د ملاتړو د دوی توجه له شخصه قضیې ته اوښتې وای، ځکه زموږ اول دریځ چې و هغه د قضیې په خاطر و، له چا سره مشکل نه و. متاسفانه مقابل طرف ته څوک و، هغوی کوشش کوو په متواتر شکل باندې مسله شخصي کړي، او ټول اتهامات او ټول مسایل شخصي راوړل. که هغه د ښکنځلو مسله وه، که هغه دې ته ورته نور اتهامات ټول شخصي وو، یا یې دیکتاتوري یا. او له دې خوا زموږ قضیه چې وایي یو موضوع کې شخصي نه وه، ټولې عمومي موضوعات ول، 5 موضوعات ول چې هغه تکرار به یې ضرور نه وي. خو اول د په پښتنو کې د مرسالارۍ مسله ده، او د دې مسلې ته د مصداق ورکولو لپاره ځینې خلکو دلته ښځې ښکنځلې. او زما خپله دا شک و چې دا خلک دا کار قصدن په همدې خاطر کوي چې د خلیزات دا خبره او د نورو توطیهګرو دا خبره چې دا د ښځو دښمني د پښتنو په فرهنګ کې ده، دا رښتینې کړي. او واقعیت دا دی چې دلته په زرګونو پښتانه دي، لیکن 2-3 کسان دا کار کوي. او په هغه څه خلک وایي په یوه پچه پوره چاټۍ مرداره شي. حقیقت دا ده چې ټوله فضا د 2-3 کسانو لخوا خرابه شوې وه. نو یو خو دا موضوع وله چې موږ ویل چې د دې ته اجازه ورنکړو موږ تاسې کلکټیولی، ځکه دا په موږ باندې هسې یو داغ دی او دا داغ را باندې پخېږي. دومره خبره د قومي رقابتونو په نامه لاندې، البته قومي رقابتونه نشته، لیکن تر دې نامه لاندې د ځینو مضرو او شریرو افرادو هڅې وي چې کوشش یې کول چې قومونه سره واچوي. او درېیمه خبره د ملي اقدارو د دښمني او د مخالفت او د سپکاوي وله چې دا هم په ډېر سیستماتیک شکل باندې د افغانستان د نه ملتوالي خبره کېږي. او دا خبره چې دې لپاره بل مصداق پیدا کېږي، دا ملت نه دی، دا په اشخاصو هم نه دی راټول، په سمبولونو هم نه دی راټول، په هیروګانو اتلانو هم نه دی راټول، په حماسو په تاریخ هم نه دی راټول، او په هیڅ اعتبار دا ملت نه دی. دغه خبره په دې مسایلو باندې پخېږي. او څلورمه خبره چې موږ دلته کوله هغه د اشخاصو د نه ښکنځل کېدلو وله چې دلته دا یو بل کلچر دی په موږ باندې، د انټالرنس او د تور لګول کېږي. او واقعیت دلته په ډېر سیستماتیک شکل باندې ځینې خلک راتلل او په هیڅ په نه بهانه یې خلک ښکنځل. البته ښکنځا یو انساني کمزورتیا ده، ټول خلک یې لري، او هر سړي یو نه یو وخت په یو مرحله کې په یو ځای کې ښکنځله کړې ده. لیکن یو ښکنځلماري ده او یو ښکنځله ده، دا بیا فرق لري. ښکنځلمار دا د مار توری چې په پښتو کې لاړ شي سره د ګرامر له لحاظه یو ځای کېږي، نو هغه دایمي خاصیت چې په چا کې وي هغه ته ډول مار، کنځل مار، دیګ مار دغه هغه ورسره یو ځای کېږي. هغه خاصیت لازمي او خاصیت ورسره یو ځای کېږي چې په دغه کار باندې هغه سړي د تداوم معنا لري. نو هغه خلک دي چې وخت نه وخته هلته غوسه شوي، دلته غوسه شوي، پرووک شوي، ښکنځله یې کړې ده. او یو هغه خلک دي چې دا یې پیشه ده، بیا یې جسټیفای کوي، بیا وایي دا زموږ فرهنګ ده، بیا وایي دا ډېر ښه کار ده، بیا وایي په دې باندې خلک خوشحاله کېږي. نو څلورمه دا خبره وه چې موږ دلته ویلي وو چې دغه کار به نه کېږي. او پنځمه طبعا د دیني مقدساتو، د اعلی دیني مقدساتو
موضوع دوستانو ورسره اضافه کړله چې دوی ته هم دلته ځینې خلک توهین کوي. البته بحثونه د هر چا حق دی، انتقاد او اعتراض او خلاصه د دې مخه نیول مشکل دی، لیکن توهین او تحقیر چې دی د چا حق هم نه دی. په هر صورت دا 5 مسایلو په دې باندې موږ غږېدو، لیکن دا خو له دې طرفه زموږ خبره وه. لیکن کوم خلک چې له مقابل طرفه اخته ول هغوی ټوله مسله شخصي کوله، ټول اعتراضات یې په شخص باندې وو او په اشخاصو هم نه وو، په شخص باندې وو. او شخص که زه یم که بل دی هغه نهایي درجې ته هم فاسد کېدی سي، هم صالح کېدی سي، هم خلاصه انساني ضعفونه ټول لرو. د اشخاصو سمول چې دی هغه زموږ دلته کار نه دی، هغه د مور و پلار د تربیې او د کورنۍ او دغه ټوله پروسه ده چې باید دغه ځای را شروع سي. لیکن څه شی چې دلته موږ ته ضرور دی هغه د موږ ته د فضا مسؤلیت دی، په دې خاطر باندې ټولو درېدل ضرور. نو اول د دغه موضوع دوستانو ته ټولو ته معلومه وي چې لږ تر لږه زموږ له اړخه د موږ د دوستانو له اړخه دا د یو شخص مسله نه ده. او زما هیله دا ده د دې ویډیو په هدف مې دا و چې دوستان ډېر تمرکز دي په اصلي کاز باندې وکړي، په هغه اصلي موضوع باندې وکړي چې هغه د ملي مقدساتو ستایل دي، د خپل کلچر او د په هغه باندې لګېدلو تورونو سپیناوی دی، د هغې مخنیوی دی، د قومونو د ښکنځل کېدلو، د سمتونو د ښکنځل کېدلو مخنیوی دی، او نور د عمومي فضا یو اندازه بنیادي دغه دی مسؤونوالی دی. په دغو موضوعاتو باندې زموږ هیله له دوستانو دا شی بل هم په هېچا ادعا نه درلوده. البته د مثال په توګه مو طبعا خلک یاد کړي دي، ځکه چې ته وایې چې دلته مثلا ښځې سپکېږي نو خامخا به د یو چا نوم هم اخیستل کېږي، یو مثال به هم ورکول کېږي، لیکن خبره په خلکو باندې نه ده. له مقابل طرفه بیا ټوله خبره په خلکو باندې او په خلکو نه مشخصا په ما باندې وه. په 2-3 اونیو کې ډېر زیات زه په داسې حال کې چې دغه سرګردانۍ تاسې زما ګورئ پرون ټوله ورځ په روغتون کې وم، اکثره وخت زه نه یم د ورځې په دوران کې، ډېر په هغه شکل باندې ډېر په بېرحمه شکل باندې سپکول کېږم. او زه په خپله خدای شاهد دی، زه په دې نه پوهېږم دوستانو ته مې تر اوسه قطعي نه دي ویلي زه په څه خاطر هدف یم، خو شک رالوېږي دا مسله تر شخصي مسایلو ور اخواته ده. ځکه که شخصي مسایل وای د هغه دوستان چې له ما په دې خفه دي چې ما ورته بېسواده ویلي دي په کوم محفل کې، یا مې نهایتا خر ورته ویلي دي، هغوی په خپلو کې خپلو ته په همدې ورځو کې ډېر فحش ویلي دي، ډېر بد یو بل ته ویلي، لیکن یو له بلې خوا نه ده بده. نو که چېرته دوی په ښکنځلو خوا بدېدی خو له بل چا بیا هم بدېده، نو دلته بیا سړي ته شک ورلوېږي چې دلته څه مسله تر شا شته. نو دا مسله اوس څه ده؟ یا نریټیو خرابول دي، آیا د قومي مسایلو په مقابل کې زه ودرېدم په همغه خاطر مې پنش کول دي، یا هر بل علت چې دی دغه باندې د دوستان کار وکړي را پیدا دي چې اصلي علت څه شی دی، خو خدای شاید دی ماته نه معلومېږي. بله خبره مې دا کوله چې د قومي مسایل او د دې په خطورت باندې دوستان باید لیکل وکړي او باید مقابل کې ودرېږي. سمتي مسایل او قومي مسایل دا ډېر خطرناک په دې خاطر دي چې اول خو ستاسو طالب او استبداد او افراطیت او دا شیان داخلي کوئ، نو دا په خپل لوی ظلم دی. موږ له اوله ویلي چې دا یوه داخله بیرونی ایډیولوژي ده په افغانستان ته پل سوې ده، که هغه د دیوبندیت تر هغه لاندې څادر لاندې ده، که هغه پخوا نور افراطي جریانونه د هغو تر وزرو لاندې ده، که هغه د پاکستاني استخباراتو لخوا ده، نو دا په حقیقت کې په افغانانو تپل سوې ایډیولوژي دي، دا د افغانانو داخلي نه دي. داسې کله ته وایې چې طالب خوستی دی، طالب کندهاری دی، طالب پکتیاوال دی، دا معنا لري ستاسو دا مسله داخلي کوئ، نو دا صحیح کار نه دی. که ما کړي که بل هر چا کړي باید سټاپ سي. او ما نه دي کړي، زه هغه بعضې مسایل چې وضاحت پرې ضرور دی په آخر د ویډیو کې به زه ورکړم. یو خو دا ډېره خطرناکه ده چې دا پاکستانی مشکل دی، دا په افغانانو باندې د یو داخلي مشکل په توګه باندې منل کېږي. دومره دا خطرناکه ده چې موږ تاسې په راتلونکي نظام کې بیا د بېثباتۍ طرف ته ځو، که چېرته دا مسایل دوام وکړي. نو تېر ځل خو په تاجکو، ازبکو، هزاره وویشلي، دا وار به ولایتونه سره ټول تقسیم یو او تر هغه به په بد حالت کې یو. درېیمه خبره دا ده چې د موږ د هغه نړیوال تورونه چې نړیوالو شیطانانو په دې ملت لګولي چې دا ملت نه دی، دا په حقیقت کې د یو څو قبایلو مجموعه ده، دغه تور په موږ باندې پخېږي. ځکه موږ په ملي اشخاصو نه یو ولاړ، ملي ارزښتونه ښکنځل کېږي او عالم نور مشکلات دي چې هغه ټول دا معنا لري چې واقعا که په موږ باندې پاخه سي، په داسې حال کې چې موږ په دې کې نه یو، هغه د موږ تاسې روحیه معلومه ده، دا یو څو مضر، مغرض، مریض، عقدهمند، ګمارل سوي اشخاص دي چې په دغو مسایلو ته لمن وهي، لیکن تورې په موږ تاسې ټولو راځي او سبا ته دښمن په موږ تاسې، او دا اوس یې شروع کړې ده، موږ ټول په دې کې بدنامول کېږو.
د دې مشکل بل بعد دا دی چې دا مشکل په لوستو خلکو کې دا راچول کېږي، هغه خلکو کې چې هغه ظاهراً د جمهوریت حوزه ورته ویل کېږي، هغه خلک د طالبانو لیکو ته نه ځي، کشکې دوی پټکي په سر کړي وای او غټې غټې ګیرې وای او هلته په هغه کې ناست وای، د ملایانو په منځ کې ناست وای، هلته یې دا خبرې کولې. لیکن هغه دلته راځي په روشنفکر قشر چې له وړاندې دلته د یو توطیې ښکار دی، د بدنامۍ ښکار دی، هغه لا پسې بدنامۍ، او دا ډېره خطرناکه خبره ده چې په یو هیواد کې لوستی قشر دی حتی بې اعتباره سي چې خبره یې څوک ونه مني. او د استعمار یو پخوانی حرفه دا ده چې په کومو ټولنو کې چې استعمار کار کوي، اول کار دا کوي چې هلته هوښیار خلک بدناموي او بې اعتباره کوي، ځکه چې له هغوی سره هوښیاره خبره وي او هوښیاره خبره باید د باور وړ نه وي، نو دې لپاره ته باید هوښیار خلک بدنام کړي. نو دغه یو بل هغه دی مشکل دی چې له دې قومي مسایلو موږ تاسو ته راپېښ دی. بله مسله په دې کې دا ده چې موږ ملي اقدار د قومي مسایلو په تر شا ښکنځل کېږي او توهینېږي، سپکاوی کېږي. دا پخپله ډېره خطرناکه مسله ده، ځکه چې موږ ملت دی همدغه اقدار، که دا اقدار نه وي او په دوی باندې اتفاق نه وي، په دې باندې ویاړ نه وي، خو دا ملت نسته، نو دا یې بله مسله ده. بله مسله یې دې مشکل دا ده چې په راتلونکي کې قاتلان بیا د قومونو تر شا درېږي او ظالمان او مستبدان او غصبګرده بیا بیرته د قوم په نامه باندې براعت اخلي او د عدالت موضوع بیرته څټ ته غورځي. دا ډېره خطرناکه موضوع ده. او تر دې بله خطرناکه موضوع دا ده چې د قوم په نامه باندې بیرته هغه اشخاص ملي دي او هغه حماسې او هغه پیښې او هغه لاسته راوړنې چې ملي دي هغه بیا قومي کېږي. هغه یې بل خطرناک کار دی. ځینې خلک دا دې مسلې ته په دې خاطر لاس وراچي، دوی فکر کوي چې په دې به موږ طالبان تقسیم کړو، او دا خو په حقیقت کې داسې ده لکه هغه بخښنه غواړم په یو چاپ چې ټوکه داسې وایي په کوم ولایت باندې ملخانو راغلي وو، که په کومه سیمه باندې ملخانو راغلي وو، بیا هلته چې به وایي د چاپ تندي باندې ملخ ناست و، نو ټوپک پې پرې ورواړه ډز، هغه سړی بیا له ملخ سره وویشت. نو خبره دا ده چې دلته خو دا مشکل سیاسي مشکل جوړوئ، تاسې مقطعي لنډمهاله مشکل جوړوئ. دغه سیاسي ډلې چې دي دا خو دایمي نه دي، دا خو به یو 10 کاله وي، 15 کاله به وي، 20 کاله به وي، لیکن دا ولسونه دلته دایمي سره اوسېږي. او تاسو ته پښتانه معلوم دي چې پښتنو کې که خدای مکه کله یو خون خرابه وسي چې 10 مړي وسول، دا بیا 1500 کاله کې هم دا مسله نه سر حل کېږي. دغه پښتنو هغه لنډه موده د انتقام اخیستلو لپاره 100 کال ده چې دوی وایي چې که د 100 کاله کې م انتقام واخیست نو تا بیړه کړې ده. خبره دا ده چې د دې دا اور خو تاسې بلوئ د مقطعي ګټې لپاره، بیا د دې د مړ کولو لپاره کوم سوچ تاسې کړی دی. اصلا خو زه دا خبرې باید ونه کړم، ځکه دا باید واضح وي چې دا خلک د وطن دښمنان دي، دا د افغانستان په خیر دا کار نه کوي، دا د افغانستان د دښمنانو ټکولو لپاره دا کار نه کوي. دوی محضاً شریر خلک دي. او دلته څو ډوله خلک دي. یو خو هغه خلک دي چې احتمالاً کرایه کړی سوي دي د همدې لپاره، ځکه هلته د نیویارک ټایمز مقاله خپره سوه، هلته په کابل کې په افغانستان کې ولایتي او قومي مسایلو زور واخیست، دلته په رسنیو باندې تر مخ ستمي جریان د دې مسایلو لپاره اخته دی. دلته پاکستانیانو د افغانانو له وحدته، د پښتنو له وحدته بې سابقې ویره محسوسه کړې ده، او د پی ټي ایم او د جرګو مسایلو د خلک وارخطا کړي دي. او په داسې وخت کې هلته د خلیزات بحثونه او مقالې او د نیویارک ټایمز مقاله راځي، دلته یو دم دا خلک را پیدا کېږي. نو سړی ډېر، او دا خلک هم داسې خلک دي چې اکثره همدا دغه خلک دي، پروژه‌ایي خلک دي. نو دا مسله داسې کېږي چې واضحاً سړي ته معلومېږي دلته یو څوک تر شا دی، قطعاً غواړي چې دا مسله راواچوي، منځ ته استخباراتي لوبه ده. بل اړخ د دې مسلې دا د ځینې خلک چې دي عقدهمن خلک دي، سطحي خلک دي، لیوني خلک دي. یو چا به په یو مسله باندې پروو کړی، هغه مسله راوړي، هغه له خپلې عقدې ځان نشي خلاصولی. او دریم یو ډول خلک دي چې هغوی بیا د حالاتو ته ګوري، هر شی چې دوی ته ډېره توجه پې باندې ورجلبېږي هغه کار دوی کوي. نو دې لپاره چې ډېره توجه جلب کړي، یوه لاره معمولاً دا ده چې خلک هغه لوړ ارزښتونه چلنج کوي. نو کله چې لوړ ارزښت چلنج کوي، خو تا باندې لوړ ارزښت خلک تا ته راځي، مخامخ کېږي در سره. چې کله در سره مخامخ شو، بس راکش یې که تر ګرېوان او له ځان سره یو لوبې ته میدان ته واچوه او خلکو ته ووایه چې دا خو زه یو شی، او دی دې له ما سره جرګه وکړي، او دی دې دا وکړي، او دی دې بښنه وغواړي. دا ټول مسایل په همدې خاطر کېږي. نو یو سړي به خدای ته ښکنځله کړي، یو بل سړي به هغه سړي ته ښکنځله کړي. نو دا دواړه خو نه دي برابر. یوه د ټولو خدای ته ښکنځله کړې ده، او دا بل د دغه شخص ته ښکنځله کړې، که یې کړې وي نهایتاً.
نو دا نه دي سره برابر، خو دوی همدغه غواړي چې دا ځان په دې ټوله کې په ډېر مهارت سره دروند وزن ځان ته ورکړي. نو په هر صورت دا توطیې دا مشکلات روان دي. زما خلاصه د دې ټولو خبرو دا ده په دوو ټکو کې خبره له ما واړوئ، له ما او له بله یې واړوئ، ځکه دا خو طبعا انسانان دا حسادت داسې یو شی دی، ډېر وخت له حسادت له ښه حالت را پیدا کېږي. یو څوک په نعمت کې وګوري، په ښه حالت کې وګوري، په محبوبیت کې وګوري، نو دې په ځای چې مثبت هغه ورکړي، اکثره وخت بیا زموږ ټولنه کې دا مشکل لا زیات دی، له دې شي لا منفي انتباه اخلي او لا خرطوب ته او لیونتوب ته دوام سي ورکوي. نو دې لپاره چې دوی د لیونتوب او د خرطوب په دوام کې مرسته نه وي ورسره کړې، دا موضوع له ما واړوئ، په ملي مسایلو باندې فوکس کوي. څو مسایل دي، یو خو لطفا له هر طرفه سیاستي قومونو ته احترام وکړئ، درناوی وکړئ، قومونه مه سپکوئ، او البته له هر دلته لوري نشته، دغه یوه ډله ده، نور خلک په خدای کوي، ما څوک نه دي لیدلي چې دلته قومونو ته سپکاوی کوي، لیکن دغه ډله دغې ډلې ته به لږ تر لږه دغه نه پیدا کېږي. نو فوکس په دې شي باندې وکړئ، اول ټول خلک یووالي ته راوبولئ، هر سړی چې یووالي خلاف خبره کوي ویې ښکنځئ، له ما نیولې بېرته تر ما پورې ویې رټئ او له صحنې وباسئ. دوم دا ده چې ملي نوامیسو د دفاع په ټولو باندې شرط او فرض ده. دریم دا ده چې موږ من حیث د افغانانو ټولنه په موږ باندې دا تور ده چې دا خلک چې دي ښځو په ضد دي، او دا تور د راباندې دا زغم نه لري، د ډیموکراتیک خلک نه دي، دوی باندې استبدادي ډله باید واکمنه وساتي. دغه تور که له ځان څنډل غواړي او له استبداد ځان خلاصول غواړي، د ښځو احترام وکړي، خپل محیط د دوی لپاره جوړ کړي، ښایسته یې کړي. په هر صورت دا لنډ عرضونه وو. یوه وروستۍ وضاحت په هغه په اړه باندې کومه چې زما په اړه بعضې ویډیوګانې زما هغه کړي دي، مثلا په یو ځای کې ما ویلي دي چې یو بحث دوی داسې را روان کړی چې دغه انتحاریانو، د طالبانو دا ټول د کندهار دي. متاسفانه دا بحث داسې څوک کوي چې بیخي هغه ده، د افسوس ځای ده. نو زه هلته فقط د بیلانس کاونټر کولو لپاره ورته وایم چې نه ټول د کندهار نه دي. البته زما په خبره کې هغه شته، اشکال شته، زه نه غواړم چې توجیه کړم، ووایم ځان مې ښه خبره کړې. اشکال له دې زاویې ده چې وروره که په پکتیا کې انتحاري یم، هغه باید د پکتیا ونه ګڼل شي. که په وردګو کې انتحاري یم، موږ باید په دې وپوهېږو چې دی دغه انتحاري چې دی دا مهم نه دی، یا څوک چې روزي یا څوک چې جوړوي انتحاري هغه مهم دی. هغه څوک چې زموږ د خلکو له نالوستي، زموږ له خلکو له مهاجرته، زموږ د خلکو له محرومیته او د له پروو کېدلو استفاده کوي، هغه خطرناک خلک دي. ما باید داسې ویلي وای. په هر صورت هلته ما فقط دومره وویل، ما داسې نه ده چې د طالبان یوازې په کندهار کې دي. ما د طالبانو اوله جګړه په شاهیکوټ کې شوې وه، تر ټولو غټه جګړه یې چې اناکونډا عملیات امریکایان ورته وایي. د طالبانو تر ټولو متعصبه ډله په زرمت کې ده چې هغه د مولوي منصور ډله ده. د طالبانو ډېر انتحاریان دوی چې کوم لیست راوتلی وه د وردګو، د پکتیا او د دې ځای دي. نو د دې خبرې معنا دا نه ده چې طالب د دې ولایتو ده. د دې لپاره چې ته وایې چې دا ټول کندهاریان دي، زه درته وایم چې نه، داسې بې انصافه خبره مه کوئ. په افغانستان کې په هر ځای کې طالب ګنده بوټی دی او استعمار دی، خلک هایر کوي، په هر چا کې هایر کولی شي. د ما او تا په کور کې یو سړی راته بېرغاري کولی شي، او داسې یې کړي دي. په الجزایر کې د بودیاف په نامه باندې هغه ځای د ولسمشر د کورنۍ سړی ورته را لیونی کړ، او هغه سړی په سړي باندې حمله وسوه. دا کار خو کېږي، ترهګر دا کار کوي. CIA خپل مامور لیونی سو، CIA مامور په CIA باندې درز وهل، په خوست کې حمله ورباندې وکړه. داسې په نورو ځایونو کې هم کې هدف نه دا د ترهګري پول او سرحد نه لري، او دا ترهګري چې ده دا هغه کېږي، دا خپرېږي، اور دی له یو ځای بل ته له بل ځای بل. په هر صورت دا خبره مې کوله، خبره مې اوږده کړه، خدای دې وکړي در باندې غمېدلې نه وي. عرض مې دا و چې توجه واړوئ په دې اشخاصو نه اهدافو ته او ارزښتونو ته، او د ارزښتونو دفاع وکړئ، په قوت یې وکړئ، او د یووالي مظاهره وکړئ، ورورولي وکړئ. البته دا خو ډېره بده خبره، سړی دلته بیا د قومونو یادونه وکړي، خو افغانان دي، هر څوک د خپل یو ملګری سره خپل یو سیلفي وباسي، او ودې وایي دا د فلاني ولایت ته او زه ورسره زما ملګری دی او په ما ګران دی، او بس یو سیلفي دې وباسي. بالخصوص هغه ولایتونه چې دغه مجرم اشخاص یې غواړي چې یو بل ته مخامخ کړي. نو په دې کې به هغه مسله به په مثبت شکل باندې کاونټر شي. په هر صورت ډېره زیاته مننه، او موږ ته دعاوې کوئ، خدای مو ونازوه، ژوندي اوسئ.